بسم الله الرحمن الرحیم. راځم قاری صاحب وینوټ پروګرام را خلاصو او 13 ورځ مونږ چې په وینوټ پروګرام کې کوم درس ویلې وو نو هغه مونږ په انزور ټیب کې همدارنګه په ټیبل کې خبرې کړې وي او فکر کوم ټیبل مونږ خلاص کړې وو قاری صاحب. نن په پکچر باندې خبرې وکړو. کله چې غواړم دی ساجي فارمولا کې فقط اماره ته وای څنګه کې ټیبل خراب شم ټیبل به واخلم قاری صاحب او زور ته یې مجدد سو کما زور ته يم دلته ما سره سیلری د قاری صاحب 10000 یعنی 10000 افغانۍ دلته ما سره د 20000 یعنی 10000 افغانۍ دلته ما سره د 30000 یعنی 10000 افغانۍ دلته ما سره د 40000 یعنی 30000 افغانۍ زم دغه پاس ټول ما تر جمع کا نو د لپاره چې کوم دی مونږ لیاوټ ټیپ ترازو په لیاوټ ټیپ کې فارمولاز ترازو او فارمولاز کې سم ابب بدابه اوکې کوم خپل ما تر جمع کوي وې دا سره 1 لک افغانۍ کیږي څومره سره کیږي قاری صاحب 1 لک افغانۍ کیږي مثال او طرف ته مثال ته مقدس دي ولې نه کیږي قاری صاحب دا زرا غواړم قاری صاحب دا انتخابوم دا کاپی کوم کنټرول ایکس سره مې کټ کو دا دلته چوم قاری صاحب کنټرول وی دا راخلم دا کنټرول ایکس سره کټ کوم دلته را چوم دا راخلم دا د کنټرول ایکس سره مې کټ کو قاری صاحب دلته مې راواچو دلته ولاړې ما ورته ما تراجمه کا is equal to sum left چپ طرف را ترجمه کا بس اوکے کا وې نوې زره سره کی دا زمانه کې د لیفټ خپل نه راځي لیفټ نو مستا کمپیوټر نه پېګم دلته راوړل جوړ وې ګورو دا کیږي ښا همدغه طریقې دي قاری صاحب بس ته نو غواړي کته ته نو غواړي قاری صاحب مثلا دا سم د جمع واری وکي دا مکمل دا فورمول ختم کا دلته راشه ورته ما ته سوکا کاونټ ما ته وش میرا قاری سے وش صد د وش میرا مرتين دغه لیفټ یا چپ طرف ما ته وش میرا نو کاونټ چې کی کاونټ د لپاره نه استعمالي قاری سے کاونټ د نمونه لپاره استعمالي څه لپاره نمونه لپاره زبره شمل ته بولی کوم قاری سے جان دلته بولی کوم خان دلته بولی کوم ارمان نو کله چې سره خډیر نمونه یو ته غواړي د ما سره سمره کارمندان دي سمره کسانو مو سره شکم دي په دکان کې خرڅ کړي دي یا چې هر شی وي نورته ما ته کاونټ راوښ میرا حکم طرف راوښ میرا لیفټ یا چپ طرف دا اوکے کا ولې ناراضي از ایکوال ټو نوم دې نه خبره نه راځي خی از ایکوال ټو مینه ورکړې خالص از ایکوال ټو ورکم ورته ما ته کاونټ راوښ میرا راته لیفټ طرف څه شي خالص لیفټ یا چپ طرف لیفٹ چپ طرف را بشم فارمولا تا ورته از ایکوال ټو لیفٹ از ایکوال ټو کاونٹ ما ته راوښ میرا کوم طرف لیفٹ طرف یا چپ طرف او دا انټر کا 0 0 راغی وای نو بدل تر شمه ورته فارمولا کې ما ته راوښ مارا از ایکوال ټو کاونٹ ما ته راوښ میرا او لیفٹ طرف یا چپ طرف دوته اوکے کا اداره سره درې دانی سور سره دی درې دانی دا نمبر یې انتخابول نه آلته کوم ځای کاری سے انتخاب به دلال شته دلته نه دلته مو چې نه چې نه انتخاب کاری سے دلته را شاورته مې کا نمبر فارمیټ کې ته انتخابول شي دلته انتخابول مثلا مثلا په دې شکل کې ما سره راشي په دې فارمیټ کې ما سره راشي ورته فارمیټ به بيخي نه فکر زم دسي ورته ما ته میکسیمم راکاري سي میکسیمم دا ټول انتخاب کو میکسیمم ته ټول لوی ته وي از ایکوال ټو وته میکسیمم او همدارنګه کوم طرف ته لیفټ یا چپ طرف ته قوس بند کو دا اوکے کا کاری سے درې راوړي دل دبره شو موږ بدلېږي کاری سے اب ډیلیټ ورته از ایکوال ټو میکسیمم ام ا ایکس میکسیمم چې کوم دی لیفټ طرف ته ما ته راوخه شي میکسیمم پکې کوم یو عدد دی زبره شم قاری سے وو دلته نه کنه دلته ما څه اثر دلته درېګه ما دا خو هغه دغه کې هغه ایکسل کې دی ښا دلته ورشه مرتبه وې ما چې از ایکوال ټو میکسیمم او همدارنګه قوس شروع لیفټ یا چپ طرف قوس بند او دراشم اوکے کوم ما ته وې تر ټولو میکسیمم عدد پکې سلوي سره دی دا کار کوي خالص نو به استاد دا نو مې راځول شي ول چې دیم چې فارمولا کې راځي فارمولا کې زه دلته ما ولي کوڅه شي یا دلته مې ولي کو
یو دلته دوه مې ولیکو ولیکو اساسا. افغان یو دوه درې ولیکو اساسا. جان عبد خلاص. دلته ودرېدم قاري صاحب وایه څو کوم اوسو لاندې ولاړ یم فارمولا فارموله ته راغلم دا د اول شی د دویم چې د نومونه دا چې کارګردار دی دا فنکشن دا ټول ایکسل پروګرام کې را روان دي خاري صاحب ګوره ښایي صحیح شو دا ګوره پرانه زر ته وایم ښه نو همدا د زیاده خلاص ګوره که زه دلته ورکړم از ایکول ټو ای بي ایس راوښتو زه ورته یم ګوره دا دومره از ایکول ټو زه دلته مې ایس ولیکو نو ایس په ایس کې موږ سره دومره فنکشنې دي قاري صاحب یس وعلیکم السلام زه ای لیکم نو په ای کې موږ سره دومره فنکشنې دي نو فنکشنې ډېرې زیاتې دي قاري صاحب دا ټول انشاءالله دا د ورډ پروګرام موضوع ده او ورډ پروګرام کې انشاءالله دا ټولې وایو ښه دا یو هم نه بچ کېږي موږ نه دا ټولې په زه دلته وګوره زه ورته وایم از ایکول ټو رینډ is equal to sum is equal to min is equal to megs دا ټول فنکشن ان شاء الله دا وایو خیر احمد څنګه یې شکر غیر ازری مکو وکنه آرام مریض ها دا ګوره ها مختلف قسم صحیح شو دا پرانه کې ها راځو نو خپل درس شروع کوو تیر روز مونږ په ټیبل کې رحمت ته بیا سوال پرونی ویډیو به وګورئ خالص سے به راوړي تیر روز مونږ په دا لیو ټیب مکمل لدی زنه والا تر دې پورې ویلو اوس په ټیبل زمون کار مکمل ختم شو نو بیا موږ انسرټ ټیب تر اعظم او ټیبل کار زمون مکمل ختم شوی دی اوس به پکچر نه مونږ شروع وکړو کوم ځای نه شروع وکړو رحمت پکچر نه کله چې زه په پکچر باندې کلیک وکم زه غواړم خپل لیوین ورډ پروګرام ته یو عکس راوړم نو د دې لپاره به زه راشم انسرټ ټیب ته په انسرټ ټیب کې په پکچر باندې کلیک وکم چې کله مې په پکچر باندې کلیک وکړو تاسو سره عکس کوم ځای کې موجود دی په ډیسکټاپ کې سره موجود دی په ډاونلوډ کې په ډاکومنټ کې په پکچر کې چې هر ځای کې سره موجود دي زه ورته ما سره دیس پی سي کې دی او په دیس پی سي کې ما سره ای ډرایو کې نو راشه په دې ای ډرایو باندې ډبل کلیک وکړم ته ما سره فولډر راشي دا سره لوي ولې شي ورته دلته ما سره یو فولډر دی مای پکچر په نوم باندې وګوره مای پک په دې باندې ډبل کلیک وکړه دلته وګوره موږ سره مختلف قسمه تصویران دي عکسونه دي نو چې ستا هر یو عکس په کار وي هغه انتخاب کا یا به ډبل کلیک وکړه او یا دلته انسرټ باندې کلیک وکړه نو هغه عکس به موږ سره څه شي راشي وینورډ پروګرام ته به هغه راشي کله چې زه عکس واخلم ما سره د فارمیټ په نوم باندې یو بل ټیب هم اضافه شي کاري سي د دې فارمیټ ټیب کې د دې عکس اړوند ټول معلومات دي اوس ان شاء الله یو وایو ها که زه راشم دا پکچر ما راوستو اول نمبر چې موږ سره کوم خو زه باید دا پکچر رانولم یو ښه پکچر راولم انسرټ ته راځم پکچر کې او دلته راغلم موبایل پکچر او دا مې اوکې کو دا مې یس کو مثلا عکسونه راوغتل داسې عکس باید زه راولم چې لږ ساده غوندې عکس وي دا په دې ورډ پروګرام ډېر لوډ هم راولي ښه کمپیوټر باندې لږ لوډ راولي ورډ پروګرام نه په کمپیوټر لوډ راولي مثلا ما دغه عکس راواخیستو دغه عکس نه رالم دغه عکس مې راواخیستو دا عکس مې راواخیستو او دا مې لږ راوړو کېږو دا عکس وته دا وړو کېږه دا عکس وړو کېږه دا که زه د یو نمبر ته نه نشم وړلی دا به انشاءالله دلته اوس ووایو ښه ورب ټکس کې وته نه دا سکویر کن چې سکویر یې کم نو دا یو ځای نمبر ته وړلی شم نو دا اوس ما عکس چې کوم دی لږ وړوکی کو اول نمبر چې موږ سره کوم کمانډ دی ریموو بیکګراؤنډ چې کله په دې باندې کلیک وکړم نو ما د دې په واسطه کولی شم د دې نه د شاته بیکګراؤنډ یې ختم نو صرف د عکس ځای انتخاب کړم نو دلته زه ورته یم چې دې اوس کې مې کاینټر وهم نو ما سره داسې راځي ورته یم داسې مه کوه نو ته په خپله دې کې څه کولی شي ایډیټینګ پکې کولی شي فارمیټ ټیب ته به راشم په دې ریموو بیکګراؤنډ باندې به کلیک وکړم که په پلس باندې کلیک وکړم دلته ګوره ښه دغه علامې موږ سره ورته یم دا ما ته ختمې که دغه ځایونه ختم که
خیال شته یس وعلیکم السلام ورحمۃ الله دلته بیا راغلم دغه ځایونه ما ته ختم کا نو هغه ځایونه چې ستا هغه نه وي په کار مثلا ته غواړې یو عکس کې ایډیټینګ وکړي قاري صاحب هغې عکس کې ته ایډیټینګ کولی شي بس اوس زه غواړم چې دغه ځینې ځایونه ما سره دي چې دا ځایونه څه کومه دا بېرته وتیم دا دې ما سره څه کېږي دا دې ما سره ختم شي بس ورو ورو یې راته کوه نو عکس چې تا سره څومره نږدې هغومره به عکس ښه تا سره ایډیټ کېږي او دا د ورو ورو کار دی دا به ورو ورو تر سره کوي مثلا په دې کې توندي موندي نه وي دا غټه حوصله غواړي د ګرافیک چې کوم د ډیزاین کار دی دا حوصله هم غواړي او دا وخت هم غواړي دا وخت ته اړتیا لري ښه دا اوس ختم کا دا طرف یې داسې ختم کا دا طرف یې ختم کا دا هم ورته ختم کا دا هم ورته ختم کا داسې ورو ورو راځه بسې دغه ځایونه سره لږ لږ ختمېږي نو چې انتخاب شو اخر کې بس پرنټر باندې کلیک وکړه سمپل به سره هماغه عکس څه شي جدا شي هماغه عکس به سره پاتې شي دا هم سره په دې کې کار و بیا راځم انسرټ د پکچر کې په پکچر کې یو عکس راوړم او عکس ما مثلا دغه عکس مې راوړو دې عکس باندې ما څه وکړل د عکس ما راوړو بل تر راغله ورپسې چې موږ دا به د ریموو بیک ګراوند کې خبرې وي چې به ریموو بیک ګراوند باندې ته کلیک وکړي نو دې په واسطه څه کولی شي دې په واسطه باندې یو ځای ورسره راګیرولی شي مثلا دغه ځای هم دې عکس کې ورته دا مه راخله د دې بیک ګراوند هم ختم کوي نه د دې په واسطه یې بېرته دغه کولی شي ورته هم دغه دې نه ختمېږي دا ځایونه دې نه ختمېږي نو هغه ځایونه سره څه کېږي هغه سره نه بیا ختمېږي نو انتخابولی شي ورته هم پرنټر کا نو هغه ځای ورسره پاتې شي نور به اکبر زر ختم شي ورته مې ختموه بېرته یې کنټرول زیډ په واسطه باندې دغه کولی شي بس راځم او ته مارک دا ماته څه کا دا ټول انتخاب کا اوس د دې په واسطه مارک ما سره انتخاب دی که نه ماینس مارک ما سره انتخاب دی ته دا ډیلیټ کړه دا مارک ختم کړه اوس مارک به سره ختم شي پوینټر د سره راغی پلس باندې کلیک وکړم ګوره د پلس دغه قلم ما سره راغلی دی نو چې زه کومه ایریا نه غواړم هغه به څه کومه هغه زه راولم ورته نو دا ډیلیټ باندې کلیک وکړه ډیلیټ کوي درته ډسکارډ آل چینجز ټول چینجز څومره تغییرات چې دي هغه ما سره څه کا او عادي حالت ته وي بس عادي حالت ته زموږ عکس لاړ شي ورپسې په ریموو بیک ګراوند کې چې بل موږ سره کمانډ دی کیپ چینجز دغه تغییرات ځان سره وساته بس تغییرات موږ سره څه شول ختم تغییرات چې ما کړي وو هغه ختم شول او همدارنګه دا چې زما کوم مطلب و هغه ماته راغی ورته انداسې مه کوه ورپسې بل موږ سره کوریکشن دی نو کوریکشن کې موږ سره سټایلونه دي څه شی دي سټایلونه دي زموږ د عکس له ته څه ډول سټایل ورکړې ورته دغه ډول سټایل ورکوم هماغه ډول سټایل به اپلای شي لږ انتظار ورته کوم دا عکس ما سره لږ لوی هم دی او ایچ ډي ریزولوشن والا هم دی البته چې ورکټیس کې دا سکویر کوم چې کله مې سکویر کړو زه د یو څخه بل ځای ته وړلی هم شم لږ را کوچنی کوم نو په کوریکشن کې څه کولای شم په کوریکشن کې زه دغه عکس له سټایل ورکوم برایټنس به ته کمایي برایټنس به زیاتایي چې هر ډول ستا خوښه یو ګوره تغییرات پکې لیدل کېږي نو چې هر ډول ستا خوښه وي هماغه سټایل ورته ته ورکولی شي دا به دې کې خبرې وي په کوریکشن کې خبرې وي پوه شوئ بل ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی دا موږ سره کلر دی ته دې عکس له کوم ډول کلر ورکوې زه دغسې کلر وله ورکړه دغسې نه دغسې ډول کلر وله ورکړه دغسې نه مثلا دغسې کلر وله ورکړې ساده غوندې خرچاک غوندې داسې کلر وله ورکړه نو بالکل هغه عادي حالت ته یا پخوانی عکس ته زموږ د عکس بدل شو دا په کلر کې چې ستا هر ډول مور ویریشن نو دور ته هم دغسې رنګ کې وله کلر ورکړه داسې چې ته څه ډول دلته انتخابوي او هماغه ډول رنګ سره بدلیږي دا په دې مور ویریشن کې خبرې وي سیټ ټرانسپیرنټ کلر څه کار کوي نو سیټ ټرانسپیرنټ کلر دا کار کوي که نه زه کنټرول زیډ سره څه شم
مثلا زه راشم او زه پینټ پروګرام ته راشم ستا پینټ پروګرام ته راغلم پینټ پروګرام ما را اوپن کو دلته راغلم فایل کې دلته راغلم اوپن ته او په اوپن کې ما یو عکس راواخیستو ای ډرایو ته راغلم دلته مې مای پکچر کې یو عکس راواخیستو دلته اوس سیکنډ ډے انتخاب کوم دا اوکې کوم ورته دغه عکس مې راواخیستو خو دا عکس موږ سره ډېر زیات لوی دی دنده لږ راوړوکې کا عکس لږ وړوکې کا اوس څه کوم زه ورته وایم چې ما سره کوم عکس دی کنټرول زیډ یې کا کنټرول زیډ را وشم دغه عکس به زه انتخاب کوم د سلیکټ په واسطه باندې صفه ما سره ختمه ده کنټرول سره بل دغه واخلم دا ډاونلوډ سیو کوم بل پیج مې واخیستو او راغلم فایل کې اوپن ته او په اوپن کې ای ډرایو ته راغلم مای پکچر کې یو عکس راواخیستو مای پکچر نو ډېر زیات ایچ ډي دی کنه دې کې دا کار خراب دی مثلا ما دغه عکس راواخیستو دا موږ سره ډېر لوی شو دې سره ماینس نه کوي نه کړه دې کیمرې سره تاسو صبح څنګه راشم کنټرول کې سره بل صفه واخلم فایل ته راغلم دلته اوپن ته راغلم او اوپن کې ای ډرایو ته راغلم ما سره عکس شته او که نه مای پکچر کې زه دا عکس ما راواخیستو په دې عکس کې زه غواړم دغه ځای ترې زه څه کوم سکراپ کوم دغه ځای نه بلکې دغه ځای نو انټر کوم تم کراپ یې دغه ځای را کراپ کوم او زه راځم ورته یم چې دغه ځای را کراپ په دې عکس کې کراپ یې کړم دا کس موږ سره پاتې شو دا مې انتخاب کو یا دلته راغلم دې بالټي ته ورته یم دې ته راغلی یس څوک ورته هغه درس ورکوي ښه زه د عکس لا بیک ګراوند کلر چینجوم نه چینج کیږي وای ځکه صفه موږ سره نشته صفه موږ سره چې راشي ښه به وي صفه راغله ښه نو اوس که راشم او دغه عکس هم نه راخلم دا عکس مې ډیلیټ کو فایل ته راغلم زما یو عکس زه به وګورم ای ډرایو کې ما یو عکس زه وګورم جوړېږه مینه څه وایي شاباسې موږ دغه عکس پینټ پروګرام ته راوستو اوس که راشم دلته یو رنګ راخلم او دغه رنګ مې مثلا راواخیستو دا رنګ څنګه نه ورکول کېږي راوشم سلیکټ کې دا سلیکټ کو دا مې کراپ کو دې له عکس ورکا سټایل ورکا دې کې تغییرات راوصل مثلا کنه تغییرات مې راوصل دلته راغلم ته دا سیو کوم فایل کې او دا زه سیو کوم یا زه سیو اس تر راځم ته په ډیسکټاپ باندې ثبتوم ډیسکټاپ باندې مثلا د دې په نوم باندې ما دا سیو کو دا مې کلوز کو اوس وینډوډ پروګرام ته راځم په وینډوډ پروګرام کې دا بندوم بل وینډوډ پروګرام اخلم دا عکس مې ډیلیټ کو انسرټ ته راغلم دلته مې پکچر راواخیستو په پکچر کې ډیسکټاپ پکچر دی او دغه پکچر مې دلته را اوپن کو اوس که راشم دې کلر کې ورته سیټ ټرانسپیرنټ کلر چې دلته کلیک وکړم سیټ ټرانسپیرنټ کلر دلته مې کلیک وکړو د دې نه هغه بیک ګراوند موږ له څه کوي ختموي عادي حالاتو ته بیرته راته وړي
زمونږ کلر څه کوي ختموي خیال شته نو چې مونږ یو کلر له بیک ګراوند چینج کړی وي او مونږ وغواړو چې دا بیک ګراوند بیرته مونږ څه کړو عادي حالاتو ته راولو نو هغه مونږ سره څه کوي عادي حالاتو ته یې مونږ ته راولي ډېر اسان پکچر ته په پکچر کې صرف دومره ایکسل ورډ پروګرام کې دومره زده کوي چې مثلا دا مونږ سره څه شی دی مونږ څنګه کولی شو چې یو عکس څه کړو د ورډ پروګرام ته راوړو په د ورډ پروګرام کې د عکس مونږ څنګه ځای پر ځای کړو خو بیا هغه د هغې آرټسټک افیکټس ته وایي آرټسټک افیکټس کې وایي که نه چې آرټسټک چې کوم دی دا دغه ته وایي رسام ته وایي څوک چې رسامي کوي ما له په دې عکس باندې همغه افیکټ همغه اثرات پرې راوله نو دلته زه په دې باندې کلیک وکم نو زموږ دا پکچر به همغه آرټسټک افیکټ ته چینج شي زموږ دا عکس هغې ته بدل شو ورته داسې نه لږ داسې بدل غوندې دغه ته بدل کا داسې ته بدل کا همغسې ته به بدل شي نو چې څومره ته یې تتاولی هم شي او همدارنګه ته یې لږ روښانولی هم شي خیال شته او همغه داسې دا عکس داسې ښکاري لکه په لاس چې جوړ شوی وي بل موږ سره کمپریس پکچر دی کمپریس پکچر زموږ سره د عکس چې کوم سایز وي دا راکموي صحیح کوي راکموي نو کمپریس اصل کې داسې زور ورکولو ته وایي چې تا سره مالوش دي که نه مالوش سم دی چې سره زور دباو پرې وکړي کمپریس کول دی ته وایي ښه نو زه دغه عکس څه کوم عکس ما سره ایچ ډي دی نو دا د څه لپاره استعمالېږي دا چې کله ته غواړې که نه چې کله په آنلاین یو ویب سایټ کې ته غواړې یو پکچر ځای پر ځای کې د هغې دپاره دا را کمپریس کوي چې چا د ایمیل لیږي د ایمیل دپاره یې را کمپریس کوي یوز ا ډاکومنټ ریزولوشن د ډاکومنټ ریزولوشن د ډیټ زموږ دا ډاکومنټ د کم ځای ونیسي د هغې دپاره دا پکچر را کمپریس کوي که نه ایچ ډي کوالټي کې غواړي او که نه پرنټ کوي د هغې دپاره دا را کمپریس کوي څه دپاره ته دا را کمپریس کوي نو زیاتره وختونو کې چې کله موږ یو صفحې ته ورته نوځو که نه یو ایمیل چاته کوو نو هغه اخره کې ما ته وایي چې عکس دلته ته واچوه یو ځای کې زه جاب ته اپلای کوم او دغه اپلای کې ما ته وایي چې ستا باید عکس د 1 MB نه زیات نه وي یا د 2 MB نه زیات نه وي او تا سره عکس ډېر وي نو د هغې دپاره ته دا را کمپریس کولی شي زه ورته یم د ایمیل دپاره دا زه را کمپریس کوم دا اوکې که نو عکس چې کوم موږ سره د عکس کوالټي هم ورسره خرابېږي ښه یو درته ووایم چې عکس کمیږي خو کوالټي هم خرابېږي که نه نو د عکس کوالټي هم ورسره خرابېږي نو عکس موږ سره څومره خراب شو خیال دی دا په کمپریس کې خبرې وي بل چینج پکچر دغه عکس زمانه دی خو د دې په ځای بل عکس راوړم بس په دې باندې کلیک وکړه هغه عکس به سره راشي نو چې هر یو ستا خوښوي چې دا بدل کا ورک آفلاین که ټرای اگین باندې زه کلیک وکړم انټرنیټ به سره موجود وي د انټرنیټ هم عکس راخیستلی شم کینسل په واسطه بیا کینسل کولی شم او د ورک آفلاین په واسطه باندې زه د خپل کمپیوټر نه عکس راخیستلی شم پوه شوئ آفرین ورپسې موږ سره ریسټ پکچر دی مثلا تا په دې عکس باندې څه وکړل په تا په دې عکس باندې مثلا دغسې دغه د ډیزاین دی پې اپلای کړو ورپسې د موږ سره آرټسټک افیکټ کې مثلا تا دغسې سټایل دی پرې اپلای کړو اوس ورته وایم چې ما ته ریسټ پکچر دا پکچر موږ ته عادي حالت ته ویسم بیرته را سره عادي حالت ته وړي دلته موږ سره فریمز دي دغه پکچر ما ته فریمز کې واچوه فریمز کې مختلف قسمه فریمونه دي دې کې ورسره دغه شي دې کې موږ سره بارډر غوندې نه لري ستا هر ډول فریم کې ستا عکس خوښ د نور فریمونه هم شته دي چې هر ډول فریم کې دې عکس خوښ و هماغه فریم کې عکس و دې خوا کې ولیکل هم کولی شي ولې نه شو کولی ما دا ور ټیکس باکس طریقه ښودلې ده ښه ټیکس باکس طریقه مې نه ده ښودلې زه راشم انزرټ ټیب کې دغه ټیکس باکس روان دی درته ښیم ښه انزرټ ټیب کې ټیکس باکس دا هوم ټیکس باکس دا د ټیکس باکس کاري چې دا د وایم ښه که دا انتخاب کوم فارمیټ ته راشم نو دا خو په دې کې خبرې وي چې هر ډول دغه ستا خوښوي او زما په داسې هغه کې خوښ دی ور سټایل غوندې 3D ډیزاین شو ورپسې فارمیټ کې بل چې موږ سره پکچر بارډرز دي زموږ دغه د پکچر بارډرز تاسو ډول پکار دي زه ورته یم پکچر بارډر زما داسې پکار دی نو بارډر ته وګوره اگر چا چې کوم بارډر دی واخیستو زیړ بارډر شو بالکل ښکاري او پکچر افیکټس کې پریسیټ که زه راشم نو ستا عکس څه ډول خوښ دی دغه ډول دی خوښ دی دغه ډول دی خوښ دی دغه تغییرات به پکې تاسو حتما وینئ دا په پریسیټ کې خبرې شیډو ماله دی عکس له سورې ورکړه نو اول خو راشم ورته یم ننې کا عادي حالاتو ته یې ماله ویسا شیډو چې کوم دی سورې ته وایي نو ماله وګوره عکس زموږ له سورې راغی ورته یم شیډو کې دغسې سورې نه ورکوم داسې سورې ورکوم داسې سورې ورکوم پاس
دسي په سایډ کې دسي چې هر ډول سورې تاسو خوښه یو ماشه دا د سورې د رنګ ورکول کېږي او ویل ورته قاری صاحب ښه هغه مونږ ته د ویلې په قاری صاحب کله چې مثلا دلته ودرېږم دلته راشم هوم ټیب کې دلته ولاړم او په هوم ټیب کې مور کلرز ته نه دلته نه و دلته ودرېدم مثلا د عکس ما راواخیستو فارمیټ کې هلته راغلم ډیشز ته په ډیشز کې مور لاینز ته په مور لاینز کې دلته ګوره قاری صاحب په مور لاینز کې دغه فل او دا لاین دا مې درته ویلي وو هغه ورځ چې ما سره دا ټولې خبرې هملته دلته موجودې دي که په فل کې ستا څه خوښوي او که په لاین کې ستا څه خوښوي نو دلته ته عکسونه څه کوي چې هر څه د سوري هر څه بدلولی شي صحیح ده قاری صاحب خو سوري موږ سره دغه شان خرچک غونتي ځکه دلته د ډیفالټ خرچک رنګ هم انتخاب شوی دی نو دا په شیډو کې خبرې دي ورته دغه سره رنګ ولا ورکا ما سره رنګ ولا ورکل شي سوري ولا ورکا ریفلیکشن کې انعکاس ته وایي ریفلیکشن څه ته وایي خپل ریفلیکشن انعکاس ته وایي ستا انعکاس وخت د څو ډول انعکاس ستا عکسو کې دغه ډول تغیرات ته کې ګورئ چې هر ډول ستا خوښه یو هغه ته دلته انتخابولی شئ بل موږ سره ګلو ده نو ګلو کې زموږ دا عکس چې کوم ګر چاپېر ایریا دا سره راځي نو دغه ګلو ستاسو ډول خوښه ده په دې رنګ کې دې خوښه ده که نه بل رنګ کې دې خوښه ده نور رنګونه ورته ته راوړلی شي ورپسې موږ سره بل چې کوم دی سوپ ایج دی نو په سوپ ایج کې ستا عکس څه ډول خوښ دی دغسې دې خوښ دی دغسې دې خوښ دی دغسې دې خوښ دی ورپسې موږ سره بیول دی بیول کې ستا زه ورته یم عکس ماله څه کا بیول کې زه ورته یم عکس ماله دسې کا نو عکس موږ له هغې سټایل ته واوښتو ورته یم دسې مه کوه دسې کا هغې سټایل ته واوښتو ورپسې موږ سره 3D روټیشن دی دسې کا 3D روټیشن به سره واخلي ورته یم دسې مه کوه دسې کا خیال شته چې هر ډول روټیشن ته ورکوي به ټول دلته موجود دي یو په یو دا په دې کې خبرې دي ورپسې موږ سره پکچر لیاوټ دی ته دغه پکچر ته لیکنه کوي د بیا عادي حالت ته راولم دا پکچر ته لیکنه کوي مثلا څه ډول لیکنه ورته کوي لیکنه ورته کوی شي زه ورته وایم دغه پکچر داسې راوړم داسې نه داسې راوړم داسې نه داسې راوړم داسې راوړم چې هر ډول یې ته راوړې قاري صاحب ته ورته دلته مثلا زه ورته وایم دغسې به صحیح کتابونه کې چې لیکل شوي آفرین قاري صاحب ورته دلته څه کوم دا چې کوم دی ټیچر ټیچر ته ورته ورکولی شي TEACHER ټیچر باید ډیفالټ به سره وړو کې کېږي پوه شوئ دا په پکچر کې به دې کې خبرې وي بیا دې کنټرول سره عادي حالاتو ته فارمیټ ته راغلم ورپسې موږ سره پوزیشن دی نو پوزیشن کې که زه راشم دغه پکچر مې کنټرول ایکس سره لرې کو از ایکول ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند ورته دا عکس ماله راوړه د دې د پاسه راوړه کنټرول وی پیسټ مې کو را مې وستو نو ګوره موږ سره د عکس داسې سټایل کې دی د خط مینس کې راغی داسې سټایلونه تاسو لیدلي ورته ما دا ما د پوزیشن کې دا څه کا دا خط چې کوم دی د دې لاندې دی خط راشي اول به راشم رف سکویر به کوم دې نه دې طرف ته دې طرف ته خطونه راغلي دي دا ورقه لګ رالوی کوم دې نه ښي طرف ته او چپ طرف ته خطونه راغلي که تاسو وګورئ دا عکس لګ راوړو کې کوم نو ښي طرف ته او چپ طرف ته ترې خطونه راغلل او د دې نه به شروع وکړم ورته داسې مه کوه دغسې طرف ته ټاپ کې لیفت طرف ته ویسا نه ټاپ کې سنټر ته راوړه نه ټاپ کې رائټ ته ویسا نه په سنټر کې لیفت ته ویسا په سنټر کې سنټر ته راوړه په سنټر کې رائټ باټم کې رائټ باټم کې سنټر او باټم کې لیفت ورته داسې مه کوه هغه عادي حالاتو کې صحیح و نو چې دا طرف مو واخیستو ګورئ ښه اوس وګورئ نو اوس موږ سره ښي طرف کې نه لیکنه شته دی زموږ چپ طرف کې لیکنه شته دی دا په دې کې خبرې وي ورپسې موږ سره اورب ټیکس دی اورب ټیکس کې که زه د انلاین ویث ټیکس کم که نه نو په دې حالت کې موږ سره د عکس چې کوم دی یو ځای څخه بل ځای ته ځي خو ډېر په سختۍ ځي ورته هم داسې مه کوه دا سکویر کومه نو په سکویر چې زه کومه نو ګورئ موږ سره خط چې کوم دی په عکس په اسانۍ سره د یو ځای څخه بل ځای ته ځي عکس خط چې کوم دی دې طرف ته هم راغی موږ سره هغې طرف ته هم راغی سکویر کې ورته نه ټایټ یې که نو ټایټ کې وګوره ټایټ کې دغه ډول ډیزاینونه دي تھرو یې کوو
ټاپ اینڈ باټم موږ سره دی دغه خط د دین ټاپ کې راشي او باټم کې راشي طرفونو کې وسره نه وي وګوره طرفونو کې راغی ورته هم د خط دا ماته بیهایند ټیکس کا دغه پکچر ماته بیهایند ټیکس کا ان فرنٹ اف ټیکس کې دغه خط چې کوم دی دا فرنٹ کې کوي خط به تاسو سره شاته وي او دغه پکچر به د هغې مخې ته وي نو خط به موږ سره پټېږي په ان فرنٹ اف ټیکس کې ان فرنٹ اف ټیکس کې وګورئ د دې تر شا چې کوم خط دی هغه موږ ته معلومیږي نه او نه خط یې د خپل ځان نه لرې کولی شي ټولو کې سره سکویر صحیح دی خو هر یو سره استعمال لري اوس د دې پکچر شاته موږ سره خط نشته دی دې طرف ته تللی دې طرف ته تللی لاندې دی نور راغلی د دې شاته عکس نشته خو که زه راشم ورته وایم چې بیهایند ټیکس دا عکس ماته د خط شاته ویسه نو د دې تر شا عکس دی او مخکې خط دی او که ان فرنٹ اف ټیکس کې موږ سره څه شی دی آفرین د دې شاته خط دی او مخې ته عکس دی ایډیټ ورک پوینټس که په دې باندې کلیک وکړم نو زه پوینټونه زه ورته ما سره په دې ساحه کې څه شی وي عکس لیکل نه دي په ما سره په دې ساحه کې نه وي په دې ساحه کې نه وي دلته تاسو څه کولی شئ خط موږ د دې نه څومره لرې کولی شي پوینټس پکې ته تغیرولی شي ورپسې موږ سره بل چې کوم کمانډ دی موو وت ټیکسټ دا څه کار کوي که دا چیک موږ سره آف وي زه راشم دغه عکس زه بېرته دې حالت ته راوړم زه له ما سره دا عکس داسې دی دا مې انتخاب کو دا وګورئ دا عکس چې زه خوځوم را خوځوم دا خط موږ سره ځي راځي نه ځي ورته موو وت ټیکسټ دا چیک مې ترې لرې کو ښه وبښئ راشم یې پرې به دا سکویر کړم اوس راځم دا څه کوم موو وت ټیکسټ چیک لګوم اوس تاسو وګورئ دغه عکس چې موږ سره دی دا عکس د دې صفحې نه داسې ورننوځي صفحه کې نه ځي په دې صفحې نه اخوا نه ځي نفاس د صفحې نه اخوا ځي نه داسې ځي نه داسې ځي زه ورته داسې مه کوه دا عکس د صفحې نه اخوا مو ځي او دې خوا دې ترې وځي نو دا چیک به آف کړي اوس کو نیم راغلی دی او نیمو چې دا ښه نه دي دا موږ سره ښه نه وي ځکه عکس به تا سره چې کوم دی خوځېدلی د صفحې نه هغه غاړه او دې غاړه به وړېدلی او بیا به ته خبر هم نه وي پرنټ کې به ستا سره مختلف کتاب دی او تا په سلمه صفحه کې عکس راوړی چې د هر شي عکس وي نو چې کله تاسو دغه چیک به تاسو آن کوئ چې عکس هم راوستی دغه چیک به تاسو آن کوئ نو بیا ستا د صفحې نه عکس نه وځي بل دغه څو کمانډونه دا ورته ښیم پکس پوزیشن آن پیج دا څه معنا لري که دا چیک زه ولګوم دا پکس پوزیشن آن پیج نو اوس وګورئ ښه ما ته وایي د دې نه اخوا عکس نشي بوتلی دا ستا دغه دی کتاب امرجنس صفحه ده ګورئ دلته م راغی موږ له ټاپ کې بوزم مثلا ګورئ هغه ځای ماله راکوي دا پکس پوزیشن دی ستا دې خوا دا ګوره د سنټر علامه یې موږ له راکړی دا د سنټر علامه ده لاندې راځم بارډر علامه مال راکوي باټم مثلا زه لاندې راشم لاندې وي تا سره نور دغه شروع کېږي پوټر شروع کېږي دوی نور نشي وړلی نو دغه علامې ماله راکوه او دغه علامې ماله مه راکوه مثلا ما سره د خط چې کوم دی صفحې پورې ځي او صفحې اخر ته دی ځي او صفحې اخر ته دی نور نه ځي خیال شته اوس نه علامې ماله نه راکوي خو موږ سره هغه صفحه کراس کوي دا په درې دوو کې خبرې وي مور لیاوټ آپشن کې چې راشم هماغه سکویر او انلاین او ټایټ او دا ټولې خبرې مو وي ورپسې لاندې سیټ از ډیفالټ لیاوټ نو ما دا انتخاب کړی او ته زما عکس دی چې کوم دی نور ډیفالټ په همدې حالاتو کې راځي بس کلیک پې وکړه نو ستا عکس به نور په همدې حالاتو کې وي دې نه به نور نه بدلېږي چې عکس دې څنګه راوستو هغه به سره همدې پوزیشن کې ورته دا ما ته ختم که بل پکچر مې راوستو دا مې راوستو خیال شته هماغه لیاوټ یې موږ سره واخیستو نو عکس موږ سره څه کېږي خوځېږي او راخوځېږي اوس ورته یم دا مه خوځوه بس انلاین وت ټیکسټ که بس په ځای ورسره پوخ ولګېږي نو دا په دې ورک ټیکس پورې خبرې وي بس پرېږدو ښه په دې هلکان هم راغلي برینګ فارورډ او برینګ دا به انشاءالله سبا له ووایو ډېر اسانه موضوعات دي خو بس ټایم موږ سره نشته دی همدې ځای پورې به وایي بس څه پوښتنه خو نشته دي نیم ساعت بس